نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، د درسونو په ادامه سره د مخارجو دریم مخرج ته راځو. مخکنی درس مو اقصای حلق د حلق بیخ و د حلق پای، او نننی درس مو د حلق منځ دی. دا نشانی چې مو کوي دوستانو، دا خو اقصای حلق و د حلق بیخ چې مخکنی درس مو، او نننی درس دریم مخرج دی وسط حلق یا وسط حلق د حلق منځ ته وایي. حلق خو مو دوستانو د مخارجو په اصولو کې ویلی و چې حلق ستوني ته وایي، نو وسط حلق د حلق منځ ته وایي، همدغه حصې ته. د وسط حلق یا د حلق د منځ څخه دوه حروف ادا کیږي. لومړی عین او دوهم ح. عین او ح بغیر د ټکو والا څخه، یعنی دا ټکي والا نه دي، یو عین دی بل ح ده. د عین او ح مشق د سکون او متحرک والی په حالت کې دا رنګه کیږي. لومړی عین ع عی عو، د سکون په حالت کې اع اع اع. دوستانو، د عین مخرج می دا دی بیان کی. اوس نو کله چې په یو کلمه کې د عین توری راغلی، باید موږ او تاسو یې د دغه وسط حلق څخه ادا کړو، د همدغه ځای څخه. مثلا زه مثال وایم، اعیننا اعیننا بما تعملون بما تعملون تعملون تع. او ورپسې دوستانو ح ده. ح هم د همدغه وسط حلق څخه ادا کیږي، د حلق د منځنۍ حصې څخه. د ح مشق کوو، دا ح ده دوستانو، ح حی حو. د سکون په حالت کې اح اح اح. دوستانو، فکر مو وي چې موږ په دوهم مخرج یعنی اقصای حلقې موږ یوه ها وویل. ها هغه دوستانو د چشمه ها وه، موږ او تاسو کوچنی ها هم ورته وایو. نو د هغې ها او د دې ح ترمنځ باید فرق موجود وي. که چیرې موږ دغه ح او هغه ها چې مو ویل د چشمه ها فرق یې ونه کړو، نو بیا دوستانو په کلمو کې معانیز توپیر پیښوي. هغه ها چې وه کوچنی ها، مثلا دغسې ها چې و، هغه د دغه اقصای حلق څخه ادا کېده، د حلق د بیخ څخه. خو دا ح چې ده، دا د حلق د من څخه ادا کېږي، د دغه ځای څخه. څونه یې فرق شته، په مخرج کې فرق شته. نو ح چې په یو کلمه کې راغله، موږ او تاسو یې باید دغه وسط حلق څخه ادا کړو. مثلا زه یې مثال وایم، حافظون حافظون ح. ګورئ دوستانو، د همدغه وسط حلق څخه باید ادا کړل سي. که چیرې دغه حروف د خپلو مخارجو څخه ادا نه کړل سي، نو بیا دوی ځای و نورو حروف ته پرېږدي، یعنې په نورو حروفو باندې بدلیږي. اوس موږ اکثره دوستان، اکثره ورونه چې دي، د دغه ح پر ځای باندې دغسې کوچني ها تلفظ کوي. اوس مثلا موږ وایو حافظون، دوی داسې وایي حافظون حافظون. نو ح چې په ها بدله سوه، دا لحن جلی دی،
لحننجلي معنا غټه غلطي، ښکاره غلطي. دا که چیرې په لمانځه کې پیښه سي یعنی لحننجلي وسي نو په تلفظ کې معنا بیا بدلیږي. معنا چې بدله سوه معلومه خبره ده لمانځه ته نقصان رسیږي، لمونځ فاسدیږي. نو هیله لرم دوستانو د هر حرف مخرج چې وایو په خوله کې یې پر ژبه باندې یې په حل کې یې ښه ټینګ تیزوئ، ښه په غور او فکر سره یې تکراروئ، تر څو په آینده کې چې بیا موږ او تاسو تلاوت شروع کوو د قرآن کریم نو بیا یې ښه په اسانۍ سره تلفظ کړی سو. دوستانو د نن ورځې درس همدومره و. تجوید زده کړه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.